د هغې په نتیجه کې مونږ هم زخمیان شو، زمونږ نور کم ملګري چې هغه هم شدید زخمیان. SHO انوال دی اس پی دی او کمانډنټ دی، د هغې خلاف ته انکوایري وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ارشد خان دی او په پېښور یونیورسټۍ کې د MBA طالب علم یم. پرون چې تاسو په علم کې ده چې په خیبر په KMC کالج کې کم د تیر 50 کالونو کم بوک پیر را روان دی، نو اوله کې اډمنسټریشن مونږ ته دلته چې دی نو اجازت راکو، بیا د هغې نه په شا شو، بیا اجازت را نه کړو. د دې بنیادي وجه چې دی نو دا چې هلته کوم ډین دی د هغې هټ درمي ده او د هغې ایګو ده، د هغه ایګو د وجې نه چې دی نو هغه طالب علمانو ته اجازت ورنه کړو. بیا زمونږ پر امن در نه روانه وه، هغې ته چې دی نو پوډ راتله، هغه پوډ په ګیټ باندې چې دی نو پولیسو ایثار کړه او په دې کې چې کوم سټوډنټان زمونږ ورغلل نو په هغو باندې شدید لاټي چارج ورکړو. د هغې په نتیجه کې مونږ هم زخمیان شو، زمونږ نور کم ملګري چې هغه هم شدید زخمیان شو. یو هفته مخکې چې دی نو زمونږ یوه میاشت مخکې ډین ته مونږ اپلیکیشن ورکړی او هغې اپروول میلاو شوی. بیا ډین مونږ ته دا وویل چې دا بوک پیر چې دی نو دا تاسو نه شئ کولی او دا به تاسو نه کوئ، دا به دلته یو بله سوسایټي د هغه بیا کوي. بیا چې دی نو مونږ ورته دا وویل چې دا به مونږ د جمعیت ته نوم نه کوو، د یو بل نوم نه به وکړو، د سیب ته نوم نه به وکړو، نیوټرل انداز کې. خو بیا ډین چې دی نو بیا مونږ ته اجازت راکړو د دې بوک پیر نه 2 ورځې مخکې او په ریټن پام کې مونږ ته چې دی نو لیکل راکړه. خو بیا یوه ورځ مخکې چې دی نو هغه د خپلې خبرې نه بیرته دوباره په شا شو او اجازت یې نه راکړو. مونږ د دې حوالې سره چې دی نو کم کنسرن د KMC څومره انتظامیه چې نو هغو ته مونږ اپروچ کړی دی او په ریټن پام کې هغو مونږ ته راکړله چې لکه تاسو له مونږ اجازت درکو، نو مونږ چې څومره کنسرن خلک دی هغو ته مې اپروچ کړی و. مخکې څه مطالبه دی؟ مخکې زمونږ دغه مطالبه ده چې کومه د دې ټول هر څه معاملاتو خلاف ته انکوایري وشي او د ډین خلاف ته انکوایري وشي او کم خلک چې په دې کې د KMC انوال د هغې خلاف او د کم چا په سرپرستۍ کې چې دلته د وایلیشن شوی دی او د لاټي چارج شوی دی، په هغې کې د کیمپس پولیس SHO انوال DSP دی او کمانډنټ دی، د هغې خلاف ته انکوایري وشي. اسلامي جمعیت طلبه کارکنان هغه پیسفول درنه ورکوي د خیبر میډیکل کالج مخې ته، همدغه ډین چې کوم دی بیا هغه پولیس سره رابطه کوي، پولیس راځي په هغوی باندې لاټي چارج کوي، په هغوی باندې وهل ټکول کوي. نو زه دا نه ګڼم چې اسلامي جمعیت طلبه کارکنانو دا چل کلی یا فیډریشن دا کار کلی دی، بلکې دا خو د خیبر میډیکل کالج یو نیوټرل سټوډنټانو کوم چې د جمعیت کارکنانو او هغوی چې کوم دی یو پیسفول درنه وه، په هغه پیسفول درنه ډسپرس کولو دپاره کیمپس پولیس چې کوم دی په هغوی باندې لاټي چارج کلی دی، انسوګیس او چې څومره د هغوی نه کېدی شو هغوی خپل زور استعمال کړی.